تاسو دا ویډیو ګورئ او پس بیا خپلې خبرې کوم. سلامونه ګرانو پښتنو. دې ټیم زه قاري صاحب سره موجود یم. د دې مدرسې مشر استاد دی او د دې دلته جنکو مدرسې ماشاءالله ډېرې غټې غټې دي. ما دلته وکتلې خو قاري صاحب زه به یو دوه خبرې وکړم، په دې خبرو باندې مانه خفه نه شئ. ډېر خلک مدرسو سره مدد نه کوي، هغه وایي چې دا داسې سکیم کوي یا دروغ وایي. خو چې دې مدرسې ته زه رالم که نه، ما خپله دلته هر څه وکتل په دې خپلو سترګو باندې. نو ما د قاري صاحب ته دا خبره وکړه چې موږ سره خلک مینه کوي او زمونږ په ویډیو باندې زمونږ په خبرو باندې یقین کوي. زه په دې خبره باندې قسم کوم چې دا قاري صاحب دلته کومې مدرسې چلوي، د جنکو شپه ورځ مدرسه او د ماشومانو او هغه ماشومان چې کوم یتیمانان دي، نو دا قاري صاحب چې کوم همت دی، نو سره سرکار سره هیلپ کوي، نو سره حکومت سره هیلپ کوي چې سم کوي، ما او تا سره کوو. نو زما ټولو ملګرو نه درخواست دی، زه ښکته آیډین منشن کوم چې تاسو دې مدرسې لپاره 10 روپۍ هم ورکړئ، نو دا صدقه جاره دی. انشاءالله دا 10 روپۍ او 15 روپۍ تاسو قیمت ورځ جنت ته ځان سره بولی شي. نو د قاري صاحب چې کوم دلته سولر سیستم هغه انشاءالله مونږ واده کړی، دا خو وړه خبره ده، دا بوله انشاءالله مونږ ټول یو ځای کوو. نور د قاري صاحب یو دوه ارمانونه هغه به قاري صاحب نه خپله واورو. قاري صاحب یو خبره وکړله چې دلته ماشومان وظیفې لره مطلب بار ګرځي، نو هغې کې داسې ماشومان چې کوم مدرسې نه وتښتېږي، نو هغه وظیفې چې وایي هغې حل چې تاسو راوباسئ. نو موږ او تاسو چې قاري صاحب سره ودرېږو، نو انشاءالله دا کار موږ قیامت په ورځ جنت ته ځان سره بولی شي. نو قاري صاحب انشاءالله زه ستاسو آیډي ښکته منشن کوم چې کوم ملګری تاسو سره ډیلی مدد کول غواړي، منتلی مدد کول غواړي، نو انشاءالله تاسو سره مدد چې دی کنه موږ ټول کوو انشاءالله. بس تاسو د الله پاک اجر درکړي. بس زموږ اهم مسله اوس دغه د وظیفې ده چې دا لنګر شو، دا ماشومان دي چې دوی د دې وظیفو نه خامخا چې یو ماشوم کور مخې ته ولاړ یو د مدرسې وظیفه راکړه، نو دا خو موږ دا جوماتونه او مدرسې خو دا خو چې نه زموږ ایمان به مطلب نه به مونږ خو به بیا ولې چې داسې خلک شته دی، ما ډېر خلک لیدلي چې چا له مونځ نه ورځي، نو دا مدرسې او جوماتونه همدلته نه زده کړه کېږي. نو دې سره مونږ ټول ملګري یو ځای مدد کوو. الله دې تاسو ټول ملګري خوشحاله ساتي. تاسو دا ویډیو کده چواري ویډیو مونږ کتله، نو دا یو مدرسې اتلې دی او هغه مدرسه کې د سالرو ضرورت یې د پکې هغه ماشومانو ګرمي کېږي. او بل د مونږ دا خبره مو کړه زمونږ د وظیفه د خلک ماشومان ګرځي وظیفه راغونډوي، خو دې له چې موږ د ماشومان کلاس شي نو موږ سب مدرسه کې مدد خلک وکړي، نو مهرباني کوي دا ویډیو دومره شیر کړئ ځکه چې دنیا ښه خلک شته دي او په دې ویډیو کې هر سړی خپل د وس مطابق پیسې ورکړي، ځکه چې دا مدرسه به ماشومانو په سبق وي تاسو به کې ثواب میلاوي شي. چا سالري شي نه راو د سفر د مدرسه دا چې وی نو هغه ته ثواب میلاويږي. خبره ده دا ویډیو دا یو ثواب طریقه تاسو دا ویډیو شریک مخکې ملګرو سره تاسو په دې ثواب میلاويږي. ډېر مهرباني.